الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. محترم ورونو، الفاظ غاښونه نه لري، البته که انسان خوړل وغواړي خوړلی شي. محترم ورونو، د توري ګزار د توري وار چې کوم زخم جوړ کي هغه ښه کیدلی شي. د الفاظ وار د الفاظ ګزار چې کوم زخم جوړ کي هغه نشي ښه کیدلی، ځکه چې هغه په زړه باندې. محترم ورونو، د انسان د ښویدلو نه د ژبې ښویدل ډېر زیات خطرناکي. محترم ورونو، هره خاموشي د ناکامي علامت نه وي، بلکې اکثره خاموشیانو کې فتحه پرته وي. موږ تېره هفته د اخلاقو یو بل اړخ چې هغه د خبرو طرف و، په هغې کې موږ 5 نکات ویلي وو، 5 حصې موږ ویلې وې. باید چې په خپلو خبرو کې څنګه ښه اخلاق استعمال کړو. هغې کې نن باقایه 5 حصې زه ویل غواړم تاسې ته. 8 نمبر چې کوم دی، 8 نمبر د دې ویډیو په تسلسل کې اول نمبر، باید چې هره خبره په خپل وخت باندې وکړو، هره خبره په خپل موقع باندې په خپل ځای باندې وکړو. یو انسان دی د چا تعزیت ته لاړ شي، باید چې هغه د تعزیت هغه خبرې خپلې کړي. باید چې یو انسان د چا خوشحالي ته لاړ شي، په هغې کې تروش تندي باندې ونه ګرځېږي، هغې سره خوشحالي خپله اظهار وکړي. باید چې یو سړی چا سره ملاویږي، یو چا سره ملاقات کوي، جوړ په خیر چا سره کوي، باید چې د هغه طبیعت ته وکتلی شي، هغه په کوم انداز کې دی، په کوم حالت کې دی، هغه باید چې هغه سره د هغه حالت مطابق خبرې وشي. یو سړی خفه دی ته ورسره په ټوکو کې خبرې شروع کړي، یو سړی خوشحاله دی ته ورسره په تروش تندي باندې لګیایي، نقصان کې. محترم ورونو، همداسې انسان ته پکار ده چې خندا هم په خپل وخت باندې وشي. په مجالسو کې ټوکې کول، په مجالسو کې بې ځایه الفاظ ویل، خپلو مشرانو په مجالسو کې عموما زیاتې خبرې کول، دا انسان ذلت سره مخ کوي. خندا باید چې کمه وکړو په خپل ژوند کې، ځکه دا خندا د انسان وقار کموي. خندا د انسان وقار کموي. کوم انسان چې خندا ډېره کوي د هغه په خبره باندې اعتماد کم کېږي. کوم انسان چې خندا ډېره کوي، کوم انسان چې خندا ډېره کوي د هغه په ګواهي باندې، د هغه په شواهدو باندې، د هغه په شاهدي باندې اعتماد کم کېږي. باید چې په خپل ژوند کې هره خبره په خپل وخت باندې وکړو، نه د وخت نه مخکې خبرې وکړو او نه د وخت نه بعد سړی خبرې وکړي. هره خبره باید چې فکر ورته وشي په خپل وخت باندې وشي. 2 نمبر چې کوم دی او د دې ویډیو په تسلسل کې 2 نمبر، هغه د تنقید او د اصلاح ځای باید چې موږ وپېژنو. هر ځای کې تنقید کول، په هر چا باندې تنقید کول، هر ځای کې د نورو اصلاح کول، دا د انسان شخصیت باندې غلط اثر کوي. دا انسان په خلکو کې په معاشره کې بد اخلاقه معرفي کېږي. تنقید په خپلو ځایونو باندې جایز دی، په خپلو ځایونو باندې څه خبر نه ده انسان یې وکړي. مخصوص ځایونه دي چې په هغه ځای کې انسان تنقید کولی شي. هر ځای کې تنقید کول، په هر چا کې نکات راویستل. دا بعضې خلک یو کتاب ګوري په دې نیت باندې چې زه به په دې کې کمې غلطي راوباسم، د یو چا تقریر ګوري، د چا ویډیو ګوري چې زه به په دې کې کومه غلطي راوباسم. په مجلس کې د بل خبرو ته انتظار چې دنه زه کومه غلطي راوباسم چې زه ورته ووایم، تنقید پرې وکړم. د چا عادت جوړ شوی تنقید کول، عادت جوړ شوی یو ځای کې خاموش ناست، یو دم به د خولې نه تنقید راوځي. هر ځای کې وړو خبرو باندې د باظرفه خلکو کار دا دی، د باظرفه ظرفیت والا خلکو کار دا دی چې هغوی د نورو خلکو وړې غلطیانو باندې پوهېږي خو نظرانداز کوي. هر چا کې تنقیدونه، هر چا ته ګوته نیول نه کوي. کوم انسان چې بل ته ګوته نیسي، د په خپل عیب باندې نه پوهېږي. البته چې کله ده ته ګوته ونیولی شي، ده ته به معلومات کېږي چې تنقید څومره سخت کار دی. اصلاح باید چې په مجالسو کې د بچو د ځان نه کشرانو په مجالسو کې کله هم اصلاح نه کېږي. په ډاک مجلس کې یو کس بېعزته کول، خپلې ټولې خبرې یو ته متوجه کول، یا په اشارو کې یا په صراحتن انداز سره، دې سره د چا اصلاح نه کېږي. که ټول مجلس اصلاح کول سړی وغواړي، کېدی شي که یو انسان وغواړي چې ټول مجلس اصلاح کړي، یو خبره ده. البته په ټول مجلس کې د یو انسان اصلاح نه کېږي، بلکې دا د هغه بېعزتي اکثره. ځکه چې کله هم ته د یو چا اصلاح په پټه باندې وکړي، یو چا سره په نرمه باندې ته خبرې وکړي او هغه په دې خپلو خبرو باندې عملي کول غواړي چې هغه انسان ستا په خبرو باندې عمل وکړي، نو دا د نرمو خبرو کار دی. دا د با اخلاقه او د هغه وخت نه کېږي چې کوم وخت کې انسان یوازې په مجالسو کې د چا باید چې اصلاح ونه کړو. یو چا غلطي وکړله، په ښې طریقې سره د هغه غلطي، یا په خبرو کې یو چا څه غلطي وکړه، په خبرو کې په مجلس کې یو چا څه راز وویسته، باید چې په مهارت سره او په خبرو سره هغه غلطي د هغه پټه کړی شي، په چا باندې پرده واچولی شي. دا خو ښه ده الحمدلله چې دا شکر ویستل موږ ته پکار دی چې الله تعالی زموږ
ګناهونه پټ ساتلي دي. که زموږ ګناهونه پټ نه وي، الله په موږ پرده نه وي اچولی، موږ به د یو بل مړي نه وی ښخ کړی، موږ به یو بل سره نفرتونه دومره زیات شوي وی. باید چې موږ او تاسې هم حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. په خبرو کې، په غلطیانو کې، په هر ځای کې بل چا باندې باید چې پرده واچو. الله تعالی موږ باندې په قیامت کې پرده واچوي. اتم نمبر باندې او د دې ویډیو په تسلسل کې دریم نمبر باندې باید چې پر تکلف خبرو نه ځان وساتو، خصوصا داعیان اورونه چې کوم اورونه دعوت کوي باید چې اسان الفاظو سره خلک پوه کړي په خبرو باندې. د خپل علمیت ثابتولو دپاره هر ځای کې فلسفه، هر ځای کې سخت الفاظ، هر ځای کې اوږده اوږده ارټیکلز، هر ځای کې سختې تبصرې کول دا نه په کار محترمورونو. باید چې په خپلو الفاظو باندې خلک پوه کړو. څومره چې په اسانه انداز سره خلک پوهولی شو، باید چې کوشش وکړو په خپلو خبرو کې. خصوصا هغه ورونه د خبره ترخه هم ده چې کوم یا د نوي لینګویج نه فارغ شي، لینګویج کورسونو نه یا دغه نه، هغه به د عامو پښتنو سره هم انګلیش وي. د خبره ترخه خبره ده. باید چې داسې ونه کړو د هر یو شي خپله موقع، البته عربي ژبې ته، قرآن ته، احادیثو ته خاص اهمیت ورکړی شي، هغه ویل پکار دي، هغې کې اجر دی. عربي ژبې ته باید چې خصوصي اهمیت ورکړی شي، ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه ده، هغه د قرآن کریم ژبه ده، هغه یو عالمي ژبه ده، هغه د جنت ژبه ده، هغه به د جنت والا ژبه وي. که هغې ته څه اهمیت ورکړی شي نو هغه زموږ دپاره د فایدې خبره ده. باید چې موږ په خپلو خبرو کې کوشش وکړو چې خپله ژبه استعمال کړو، ځکه چې هر قوم د هغې د بقا واحده ذریعه دا ده چې د هغې ژبه پاتې شي. په لباسونو باندې، په رواجونو باندې زه دا نه وایم چې هر سړی د پښتو وایي، زه وایم چې فارسي والا دی فارسي دې ووایي، فصیحه فارسي د هر ځای کې وایي، کوم چې اردو والا دی اردو دې وایي، چې کوم انګلیش والا دی انګلیش دې وایي، چې کومې ژبې والا هم دی باید چې په خپله ژبه کې هغه کوشش وکړي. همداسې پښتنو ته هم پکار ده چې په خپله ژبه کې کوشش وکړي، ځکه د هر قام بقا دا په رواجونو، په لباسونو نه ده. رواجونه، لباسونه د وخت سره بدلیږي، البته ژبه باقي پاتې کېږي. چا چې خپله ژبه باقي پاتې کړه، هغه خپل قام باقي پاتې کړ، هغه خپل شناخت باقي پاتې کړ. نو دا خبره دلته مناسبه هم نه ښکاره کېږي ډېره. البته دا خبره ډېره د اهمیت خبره ده، ډېره باریکه خبره ده. باید چې په دې خبر باندې سوچ وکړو. هر قوم والا ته پکار ده چې په خپله ژبه کې خدمت وکړي. هر قوم والا ته پکار ده چې د خپلې ژبې د بقا دپاره خپله ژبه ووایي هر ځای کې. الله تعالی دې ما ته هم دا کمې پوره کړي. زه هم په فصیحه پښتو باندې نه پوهېږم، پښتو باندې، او کوشش به کوو انشاءالله چې رفته د خپله پښتو، اصلي پښتو طرف ته بوځو او یو بل سره ووایو. نهم نمبر باندې او د دې ویډیو په تسلسل کې څلورم نمبر باندې هغه د خبرو کولو انداز. یو چا سره مصافحه څنګه وکړو، یو چا سره چې نوی ملاقات کوو څنګه وکړو، کوم طرف ته وګورو، څنګه ودرېږو، تقریر کې څنګه ودرېږو، یو کیمرې ته څنګه ودرېږو، یو انټرویو ته څنګه لاړ شو، یو تعزیت کې څنګه، یو مجلس ته څنګه ورداخل شو، څنګه کینو. دا ټول امور په دغه یو انداز کې راځي. دې ته باډي لینګویج هم ویلی شي انګلیش کې. چې کله هم ګوره زه یو څو طریقې ښودل غواړم، یو 2-3 طریقې لنډې، نور تاسو ته یو عمومي طریقه ښودل غواړم. بیا چې کله هم چا سره مصافحه کوو باید چې د هغه په سترګو کې وګورو. څوک چې د مصافحې په دوران کې په سترګو کې کتلی شي، هغه خلک پر اعتماد ډېر وي، هغه خلک زړور ډېر وي، په هغې باندې اعتماد زیات کېدلی شي، هغه په خپله خبره باندې قایم ولاړ خلک وي. باید چې په سترګو کې وګورو چا سره چې مصافحه کوو، په خوله باندې یا په چهرې باندې مسکا راولو یا لږه خندا راولو، د دې دپاره چې کوم انسان هم چا سره اول ملاویږي یا ملاقات کوي، د هغه انسان اولنی عکس ته په ذهن کې ثبت کېږي. که ته یو چا سره په تروش تندي باندې ملاو شي او یو غصناک، د دې دپاره چې زه په هغه باندې خپل رعب او په هغه باندې خپل شخصیت به اثر کړم او ځان پې اثرانداز کړم، دا خپله ځان ته نقصان دی. دا خپل انسان بد اخلاقه معرفي کوي. باید چې په خندا باندې، په ورین تندي باندې هر چا سره ملاو شي سړی. په تقاریرو کې، په مجالسو کې زه اوس یو طریقه نشم ښودلی، ځکه چې هغه یو بیل مفصل بیان دی. البته زه د خبرو انداز یو وړوکی پوینټ چې د مین آف د هسټري، مین آف د ورلډ، د ټوله دنیا د هوښیارو خلکو نه هوښیار انسان، په دې ټوله دنیا کې ښه باډي لینګویج والا، په دې ټوله دنیا کې ښه گفتگو والا انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باید چې خپله کړو. هغه څنګه خبرې کولې، څنګه انداز دغه په خبرو کې. اکثره جید علما چې موږ تاسې وګورو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړې ده.
باید چې د جیدو علماو ته وګورو، د هغې نه زده کړه وکړو چې څنګه هغوی مصافحه کوي، څنګه هغوی خبرې کوي، څنګه هغوی خپل لاسونه خوځوي په خبرو کې. باید چې د هغې نه خبرې زده کړو او د هغې نه د خبرو انداز زده کړو، ځکه چې هغوی ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثریت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات خپلوي. دې نه علاوه په تقاریرو کې یا په نورو ځایونو کې باید چې د نورو نه زده کړو وکړو، بل ته وګورو چې دا په تقریر کې په کومو اندازونو کې خبرې کوي، په کومو الفاظو سره دا خبرې کوي. خصوصا چې کله یو انسان انټرویو ته ورځي یا یو انسان یو مجلس ته ورځي یا یو مجلس کې خبره کوي، باید چې هغه خپلو مشرانو ته وګوري، د هغې نه زده کړه وکړي. لسم نمبر باندې او د دې ویډیو آخري چې کوم 5م نمبر د هغې په سلسل کې هغه دا چې باید بهترین سامع انسان جوړ شي. یو اهمه خبره زه تاسو ته کوم انسان چې غواړي خپل ملګري زیات کړي، باید چې هغه د بهترین سامع جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې چې ما یو خبره کله وکتله چې هغه به چا سره خبرې کولې، چا به چې ورته خبره کوله مکمل مخ به یې ورواړو، د هغه خبرې ته به یې توجه ورکوله. بیا دا خبره چې ما کله یو کتاب کې وکتله، د معاصر یو مغربي مفکر دا په کتاب کې ما وکتله چې یو ښه سامع چې انسان جوړ شي هغه خپل دوستان زیاتولی شي. ما ته په ذهن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرت هغه خبر را یاد شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره باکماله کار کړی دی دلته، څومره باکماله تعلیم یې موږ ته راکړی دی. کوم انسان چې خبره د بل چا په غور سره اوري، کوم انسان چې خبره د بل چا په توجه سره اوري، د هغه انسان ملګري ولې زیاتېږي؟ ځکه هر انسان دا غواړي چې د هغه خبرو ته اهمیت ورکړی شي، هر انسان ته خپلې خبرې اهمې ښکاري. کوم انسان چې کوم ځای کې وګوري چې زما خبرو ته دلته اهمیت ورکړی شي یا زما خبرې دلته اورېدلی شي، خلک زما خبرې اوري، هغه انسان غواړي چې عمل ته هر وخت خبرې وکړي او چاته چې خبرې کوي پوه شي چې دا سړی زما خبرو ته توجه راکړي، د هغه په زړه کې د هغه محبت زیاتېږي. دې طریقې سره د انسانانو باید چې د خپلو ملګرو یو خو چې چا خپلې خبرې بې اهمیته کړي، هر ځای کې خبرې کوي، نو د هغې نه خو مجبوراً خلاصۍ نشته. یو خو یعنې هر ځای کې لګیایي، نو باید چې د هر انسان خبره په توجه سره واوري. موبایلونو کې ګوتې ونه وهو، موږ ته یو خبره کوي قیمتي خبره به بل به لګیایي موبایل کې به ګوتې وهي. په مجالسو کې موبایلونه ځان وساتو، ډېر کم انداز کې پکار ده چې موږ موبایل استعمال کړو په گفتگو کې، په خبرو کې. محترم ورونو، علم سره اخلاق هم ښودلی شي. البته علم عملي کولو سره په انسان کې اخلاق راځي. اخلاق په پیسو نشي اخیستلی انسان. د اخلاق داسې یو سرمایه ده چې الله تعالی هر یو انسان په دې دنیا کې پیدا کړی دی. د هغه زړه، د هغه ژبه، د هغه بدن چې جوړ وي او هغه انسانیت داخل شي، هر انسان چې انسانیت ته داخل شي او د هغه ژبه جوړه وي، د هغه په عقل باندې سالم وي، د دپاره ټولو نه غټه سرمایه ده. بیا د ته پکار ده چې د خپله سرمایه د خپل ځان د مفاد دپاره استعمالوي او که نه د خپله سرمایه ضایع کوي. چا چې سرمایه د خپل مفاد دپاره استعماله کړه، اخلاق یې خپل کړل، د خبرو انداز یې صحیح خپل، هغه په نورو باندې حکمراني وکړی شي. او چا چې خپله ژبه، خپله سرمایه، خپل الفاظ، دغه خپل عقل او خپله ژبه په صحیح ځای باندې استعمال نه کړه، په هغه باندې بیا نور خلک حکمراني کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.